حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إلى آخر الآية صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پی ټی وی شیشې د اړخ نه د حی علی الفلاح په پروګرام کې زه مولانا فیض محمد جنیدی تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو د حی علی الفلاح په پروګرام کې موږ تاسو ډېر ښکلي شان او بهترین موضوع وروړي دا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صبر او استقامت دی. ګرانو کتونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر او استقامت هغه خو ډېر زیات دی چې یقینا مونږ وس او طاقت دومره نشته دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونتې صبر وکړو او استقامت وکړو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات بابرکت خپله الله جل جلاله په سوره احقاف کې بیان فرمایي او خطاب ورته کوي فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اې د الله حبیبه ته صبر وکړه په شان د صبر د هغه چا چې هغه اولو العزم پیغمبران دي، هغه رسولانو نه چې کوم اولو العزم دي د هغوی په شان صبر وکړه. د هغې نه مثال حضرت آدم علیہ السلام دے، حضرت یعقوب علیہ السلام دے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرهم علیہم السلام. دا انبیاء علیہم السلام دا اولو العزم دی، دا انبیاء علیہم السلام کی درجی کی اوچت او بہتر دی، ځکه چې قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، چې په دې انبیاء علیهم السلام کې مونږ بعض رسولانو لره په بعض نورو باندې هغه فضیلت ورکړی دی. نو چونکې انبیاء دا په دې تمام مخلوقاتو کې غوره او بهتر دي، او بیا په دوی کې هغه رسولان چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی هغه پکې بهتر دي. بیا په هغې کې هم اولو العزم پیغمبران دي چې هغه ډېر زیاته بهترین او د عظمت او د مرتبه والا خاوندان دي. په هغه رسولانو باندې ډېر زیاتې سختۍ تکلیفات راغلي دي، خو لیکن هغوی صبر کړی دی او استقامت اختیار کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی الله جل جلاله ورکوي چې فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، چې صبر وکړه په شان د صبر د اولو العزم د رسولانو نه، چې څنګه د رسولانو نه اولو العزم چې کوم رسولانو هغوی صبر کړی دی داسې تم صبر وکړه. همدغه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صبر د تلقین دپاره الله جل جلاله په سوره انعام کې فرمایي ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا، په تحقیق سره تکذیب کړی شوی دی د رسولانو، یعنی هغه رسولانو ته نسبت د دروغو کړی شوی دی من قبلک مخکې دستانه هم مخکې انبیا وو چې هغه ما رالیږلي خپل مخلوق او خپل بندگانانو ته، خو لیکن د هغوی تکذیب وکړی شو، دغه زما بندگانانو هغوی ته نسبت د دروغ وکړو چې ته رسول نه، تا دا کتاب د الله د اړخ نه دی راوړی بلکې تا د خپل ځان نه جوړ کړی، نعوذ بالله من ذلک. فصبروا علی ما کذبوا، خو دوی صبر وکړو په هغه څه باندې چې دوی ته نسبت د دروغ وکړی شوی دی. یقینا چې دا ډېر زیات ګران کار دی چې کله تا یو عمل نه کړی، یو کار دی نه کړی او پتا باندې څوک دروغ راوتړي، پتا پسې پروپیګنډا وشي، پتا پسې څوک د ځانه خبرې جوړ کړي، او خاص کر کې په خاندان کې چې کله تا پسې خبرې وشي او بیا د ستا په عزت باندې حمله وکړي، نو یقینا چې دا ډېر زیات ګران کار دی چې انسان په هغې باندې صبر وکړي او هغه شخص معاف کړي، ورته ووایي چې ته ما معاف کړی. وأوذوا حتی اتاهم نصرنا، او دغه خلق دغه رسولانو ته دغه خلقو ډېر زیات تکلیفات رسولي، نو دوی ته ډېر زیات تکلیفونه رسولی شوي وو حتی تر دې پورې اتاهم نصرنا چې زمونږ مدد دوی ته راغو. زمونږ مدد چې کله ورسره شامل حال شو، الله جل جلاله په هغوی باندې رحم وکړلو او الله جل جلاله لوړه مرتبه ورکړله. نو یقینا بیا د دې یو صله روزي، یو ثمری روزي، یو ګټی روزي چې هغه ګټی دا ده چې الله جل جلاله په سوره بقره کې او بارها ځایونو کې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ان الله مع الصابرین، بېشکه الله جل جلاله د صبر کوونکو سره دی. کوم خلک چې صبر کوي الله جل جلاله د هغوی سره دی.
نو یقینا ګرانو کتونکو مونږ او تاسو له هم پکار دي چې مونږ د دغه انبیا علیهم السلام په طریقو باندې روان شو. د انبیاو سره مینه محبت لرل عمده دی چې ته د هغوی طریقې خپلې کړي، چې کله ته د هغوی په نقش قدم باندې روان شي دا د ستا مینه هم ده، محبت هم دی، او تا د دوی اتباع هم وکړله. او من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د الله د رسول اطاعت وکړلو نو هغه کامیابه دی، ځکه چې د الله جل جلاله اطاعت وکړلو. نو مونږ له پکار دي چې مونږ د انبیا علیهم السلام صفات هم په ځان کې پیدا کړو، چې د هغې نه یو صفت دی هغه صبر استقامت. صبر کول دي کله تاله مشکلات راغل، او بیا خاص کر کې په دین کې چې کله په تا باندې مشکل راشي او یا ته بیمار شي او ته یې مسلمان، نو دا زمونږ او ستاسو دپاره ټوله فایده ده. ته الله جل جلاله ته ګرانې، پتا یو مصیبت راتلو تکلیف راتلو، الله جل جلاله هغه تا باندې بیماری راوسته، تا په هغې صبر وکړو، هغه مصیبتونه تکلیفات درنه ختم کړي. دغه یو ورکوټی تکلیف چې هغه بیماری دی، یا یو انسان دی او د هغه والد وفات شو، هغه نه واړه ماشومان بچي پاتې دي، نو مور او پلار د دغه بچي دپاره خپله زندګي ختموي، خو لیکن دې کې به د دوی دپاره هم خیر وي. تاسو کتلی وي الله جل جلاله هغوی ته ډېر هغه څه ورکړي وي چې هغه د پلار په موجودګۍ کې نه ورکړي. الله جل جلاله هغوی ته هغه دنیا ډېره فراخه کړي. نو همدغه رنګې الله جل جلاله یو انسان ته ګوري د هغه مطابق چې د هغه دین څومره وي د هغه مطابق په هغه باندې تکلیفات راولي. ځکه قرآن کې الله جل جلاله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان چې څومره مکلف وي په یو څیز باندې، څومره طاقت لري هغه عمره په هغې باندې مکلف کیږي، د هغه تکلیف د هغه د وس مطابق راځي، د وس مطابق نه علاوه په هغه باندې نه راځي. نو داسې نه ده چې د یو انسان وس نه وي او په هغه باندې ډېر زیات تکلیفات راشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو د دشمنانو په هغه تکلیف او اذیت باندې محبوب علیه السلام هغوی ته دعا کړې ده، او هغه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل یا الله زما د امت وبخي، زما د قوم وبخي، دی نه پوهېږي، دی ناپوهه دي، په دې باندې به صبر کولو. کله چې زموږ مشران وي هغه د کشرانو باندې هم دغه شانتي رحم او شفقت کوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهه ذاتو او کفار او دشمنان هغه ناپوهه خلکو. نو مونږ لم پکار دي چې زمونږ مشران هغه کشرانو باندې داسې شفقت وکړي چې هغه ووایي چې یاره دا نه پوهېږي، دا ناپوهه دی، دا د عقل کم دی، کمزوری دی. پکار دی چې هغه مشر کشر ځان ته رانږدې کړي، که چېرته ورانه راغلی وي، خفګان راغلی وي، که غلطي د ماشوم هم وي، نو مشر له پکار دی چې هغه دا کشر رانږدې کړي، په هغې باندې به هغه کشر ملامته هم شي، دی به آینده لره داسې حرکت نه کوي. نو دغه رنګې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حدیث مبارک ته بخاری شریف او مسلم شریف را نقل کړی دی. د مبارک فرمایي وکأني انظر الى النبي صلی الله علیه وسلم یحکی نبیا من الانبیاء صلوات الله وسلامه علیه. وی چې ما محبوب علیه الصلاة والسلام ته گویا کې کتل چې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په انبیاو کې د یو نبی ذکر کولو. ضربه قومه چې هغه پیغمبر د خپل قوم هغوی خپل قوم ورسره جنگ کړو او دا پیغمبر خپل پیغمبر چې دی وهلی و، فادموه او دی زخمی کړو، وینې ترېنه بهیولې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه احد میدان کې هم زخمی شوی. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما محبوب علیه الصلاة والسلام ته کتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په انبیو کې د یو نبی ذکر فرمایلو، هغه هم د خپل قوم سره جنگ او هغه خپل قوم د خپل نبی چې کوم دی هغه زخمی کړو او جنگ ورسره کړو، او هو یمسح الدم عن وجهه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپل باندې د خپل مخ مبارک نه وینې صفا کولې. ویقول او فرمایل به اللهم اغفر لقومي، یا الله زما دې قوم ته بخښنه وکړي. ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم ځان نه یادوي چې دا وګوره زه د دوی پیغمبر یم او ما چې دوی زخمی کوي او وینې زما په مخ باندې راچولی دي، خو لیکن هغه محبوب علیه الصلاة والسلام بیا هم هغه د یو بل نبی ذکر کوي او تذکره کوي دي صحابه کرامو ته،
او بیا د دې باوجودم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مخ مبارک نه هغه وینه هم صفا کوي او بیا فرمایي اللهم اغفر لقومي یا الله زما قوم ته بخنه نصیب کا فانهم لا يعلمون یا الله دا زما قوم دا نه پوهیږي ناپوه دي دې قوم ته چې کوم دی بخنه نصیب کا. نو په دې کې زمونږ د استادو دپاره ډېر سبق دی که چېرته مونږ پکې سوچ او فکر وکړو او هغه په دې طریقې سره چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره پوهه ذات و چې هغوی ته بیا هم د مغفرت دعاګانې کولې نو که وکتلی شي د هغوی بچي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانثار صحابه کرام جوړ شوي دي. هغه خلک چې هغه په غزوه احد کې و د هغې نه ډېر دشمنان هغه د محبوب علیه صلات وسلام صف ته راوړېدلي دي او بیا په محبوب علیه صلات وسلام باندې صرف مالونه نه بلکې خپل ځانونه یې پرې قربان کړي دي. همدغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دنیوي مصائب او مصیبتونه اذیتونه تکلیفات پرې راغلي دي په هغې کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر کړی دی. دا صبر دې وجې نه کړی دی چې زما امت هم په دې باندې عمل وکړي ځکه چې مونږ او تاسو خو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خپلو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ او تاسو سره دپاره په ژوند د دنیا کې یوه نمونه ده. نمونه ده هغه به مونږ اوس اختیار کوو او د هغه به مونږ فالو کوو هغه پسې به مونږ روان یو. نو د ترمذي شریف حدیث مبارک ته حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت ته دی مبارک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی الله یو کس زما په شانتي په لاره د الله کې دومره هغه ته تکلیف نه دی رسېدلی لکه څومره چې ما ته رسېدلی دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لاره د الله کې د الله جل جلاله په هغه تبلیغ د احکامو رسولو کې چې څومره تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی دی نو دومره تکلیفات او مصیبات چرته چا نه دي تیر کړي. نو که مونږ سوچ وکړو او بیا نظر واچو په کتابونو باندې نو مونږ ته هم دا رامعلومیږي که رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی معظمې کې نو کفارو ورسره ډېره زیاته سختی کړې ده. که رسول الله صلی الله علیه وسلم طوایف ته تلو نو طوایف کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیاتې شوی ډېر زیات تکلیفات ور رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې باوجود هم هغه صبر کړی دی خو د دین اسلام هغه احکامات نه دي ودرولي ځکه خو نن ګډ په ګډ باندې دین اسلام خور شوی دی خلک مسلمانان شوي دي او لږ نه ښه ډېر مسلمانان دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صبر کمال د طایف ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو نو مکې کې چا خبره نه منله. طایف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې عمراو ته تبلیغ د الله جل جلاله د احکاماتو کوي خو هغوی انکار وکړو او داسې انکار وکړو چې هغه خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم وشړلو او بیا خپلو ماشومانو ته وویل چې تاسو په کاڼو باندې ګزارونه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د کاڼو بارانو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر وکړو. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله حبیب په تا باندې چرته کې د احد نه ډېره سختي راغلي وه وی ولې نه وی کله چې ما هغه دین اسلام احکامات عبد یالیل ابن عبد کلال ته کله د هغې پیغامات ورکړل د الله جل جلاله د اسلام نو یې هغه رد کړل تر دې پورې چې په ما باندې بېهوشي راغه او زه واپس ډېر غمګینه د ده نه راووتم او داسې بېهوشي راغه چې زما خیال کله راغو زه په هوش کې راغم نو وایي زه په قرن الثعالب کې وم. یعنې محبوب علیه صلات وسلام دومره زیات غمجن او بیا ماشومانو ویشتلو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر وکړلو او صبر څنګه وکړو چې دغه جبریل امین حاضر شو د الله حبیبه د غرونو فرشته صرف د ستا د حکم په انتظار باندې د ته حکم وکړه چې دا دواړه غرونه د طایف مونږ رایوځي کړو د طایف تمام خلک چې دی په هغې کې چکني کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم
الله جل جلاله نه زه امید لرم چې د دوی د ملاګانو نه به الله جل جلاله داسې اولاد پیدا کړي چې هغوی به د الله جل جلاله عبادت کوي د الله جل جلاله سره به بیا شرک نه کوي. نو اوس وګورو طائف کې تمام مسلمانان موجود دي. الله کریم جل جلاله دې مونږ او تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صفت د صبر او استقامت هم پیدا کی. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته په دې احادیث مبارکو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی. تر بل پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.